السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. څنګه کولی شو خپل ځان دپاره سرفشارک VPN واخلو؟ زیاتو کسانو غوښتنه کړې وه، په همدې خاطر په نوې ویډیو کې تاسو ته مکمل طریقه ښیم. هغه کسان چې غواړي خپل ځان دپاره سرفشارک VPN واخلي، کوم چې پیډ VPN ده، موږ فیسبوک، ټیک ټاک او دې دپاره کاروو. که چېرته موږ افغانستان، پاکستان، ایران کې اوسیږو، هلته یو، نو موږ کولی شو خپل فیسبوک پیجونه، پروفایلونه ورسره مونیټایز کړو. هغه هم دغه سرفشارک پیډ VPN له لارې موږ کولی شو. نو زیات کسانو ویل چې موږ یې څنګه اخیستلی شو، طریقه راته وښایه. نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ. هغه کسان چې ماسټر کارډ نه لري یا هم هغوی سره پیپل اکاونټ نه وي، هغوی وایي چې موږ یې څنګه واخلو. په نوې ویډیو کې تاسو طریقه ښیم چې تاسو بالکل کولی شئ چې په هر ځای کې کرپټو کرنسي خو به تاسو سره یي که نه، باینانس ایکسچینج، میکسي یا هم بای بیټ یا ټرسټ ویلیټ، چې هر څه تاسو سره وي د کرپټو کرنسۍ له لارې BNB، BTC او ډېرې نورې کرنسۍ دي چې هغې له لارې تاسو کولی شئ خپل ځان دپاره سرفشارک VPN واخلئ. مکمل پروسس سټپ بای سټپ درته ښیم. په دې ویډیو کې کوشش وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ، تر څو تاسو په مکمله توګه باندې پوه شئ او خپل ځان دپاره په خپله ځان ته سرفشارک VPN واخلئ. موبایل سکرین ته ورځو او هغې کې نور تاسو ته مکمل سټپونه ښیم. ښه ملګرو، د سرفشارک VPN د اخیستلو دپاره به ما تاسو ته همدې ویډیو په ډسکرپشن کې کوم ویډیو چې اوس تاسو ګورئ، د دې ویډیو په دې ټایټل باندې چې اوکې وکړئ، په دې نوم باندې لږ لاندې کوشئ، هلته مور لیکلي، مور باندې چې اوکې وکړئ، تاسو ته به د دې ویډیو مکمل ډسکرپشن خلاص شي. اولنی لینک ما تاسو ته درکړی دی، ما ورته لیکلي چې مثال بای سرفشارک VPN، لاندې ټلیګرام لینک ما درکړی. صحیح ده، ټلیګرام لینک مې درکړی، تاسو به ویسئ زما ټلیګرام چینل ته. که چېرته مو چینل نه وي جوین کړی ټلیګرام، هغه هم در سره ضرور جوین کړئ. ډایرکټ به تاسو ته دغه ویډیو خلاصه شي. د دې ویډیو لاندې به بیا په مغه لینک نه چې تاسو دې ځینې ډایرکټ ورغلی، هلته ما ورته لیکلي چې رجسټر آن سرفشارک VPN یا بای سرفشارک VPN. کله چې هغه لینک باندې اوکې وکړم ملګرو، تاسو ته که ټلیګرام کې خلاص شولو، نو تاسو به یې اوپن ویت براوزر کوئ. صحیح ده، زیاتره وخت ټلیګرام کې لینک نه خلاصېږي، یا هغه ځینه بای سرفشارک VPN لینک کاپي کوي. زه تاسو ته ولې دا لینک در کوم ملګرو؟ که چېرته تاسو دې لینک نه راشئ چې کوم لینک زه تاسو ته در کومه، دلته تاسو ته ګورئ get up to 3 free months of سرفشارک. که چیرته بیا تاسو سرفشارک بس واخلئ، نو تاسو ته به 3 میاشتې بالکل فری درکول کېږي. دا ډسکاونټ ده. که چیرته تاسو دې لینک نه راشئ، کوم لینک چې ما درکړی ده، دې لینک نه چې تاسو راشئ، تاسو ته به 3 میاشتو، مثال تاسو د 1 کال دپاره واخلئ، تاسو ته به هغه 12 میاشتې راځي، تاسو ته به 15 میاشتو دپاره سرفشارک VPN درکوي. صحیح ده، د اخیستلو پروسس ټول درته ښیمه، خو دغه لینک چې تاسو ته درکړم، زما ریفرل لینک د دې نه چې جوین شئ، نو انشاءالله دا به تاسو ته 3 میاشتې بالکل فری درکوي د دې لینک له لارې. صحیح ده، نو دلته ګورئ، دلته تاسو ته لیکلي دي، دا صفحه به تاسو ته خلاص شي. کله چې دا صفحه تاسو ته خلاص شوه ملګرو، دلته نور هېڅ هم نه کوئ، دا سرفشارک مکمل معلومات تاسو ته لیکلي. دلته اول وګورئ ګیټ سرفشارک. صحیح ده، دلته به په دې باندې اوکې وګورئ، ګیټ سرفشارک باندې به اوکې وکړئ. کله چې په دې باندې اوکې وکړه ملګرو، تاسو ته دغسې صفحه خلاصېږي، لږ لوډینګ کېږي، د سرفشارک بله انټرفیس درته خلاصېږي. دلته وګورئ، تاسو ته وایي کمپیر VPN پلانز ان پرایسینګ. د دې چې کوم پلانونه دي سرفشارک، ګورئ دا 3 پلانونه لري. یو اولنی پلان چې دا هغه د 40 میاشتو دپاره ده. صحیح ده، دلته یې خوا کې ورسره تاسو ته قیمت هم لیکلی ده، هر څه ورته لیکلي دي. ګورئ دلته یې لیکلي چې $53.3 راځي، تاسو ته به 22 میاشتو دپاره درکول کېږي. 40 میاشتې دا دي او 3 میاشتې تاسو ته ما ویل چې هغه اضافي درکوي. صحیح ده، او دلته یې لیکلي دي چې VAT دغه کوم فیس ته مې اپلای دی، باندې به فیس هم اپلای کېږي. دې کې بیا مثال په دې 40 میاشتې کې دلته 3 مختلف پیکیج درکوي ملګرو. صحیح ده، اولنی چې دا سټارټر پیکیج ده، دا وګورئ، دا اولنی سټارټر ده. دوهم دلته وګورئ، دوهم پیکیج ده، دا موسټ پاپولر چې لیکلی ګیټ 1، د دې قیمت بیا زیات ده، دا $60.23 باندې ده. او دې نه لاندې چې بیا دا ګیټ 1 پلس ده، $107.3 ده. نو دې کې زیات فیوچر خلاص وي. دلته چې تاسو اوکې وکړئ، تاسو ته هر یو پیکیج ښیي. دا وګورئ 1 پلس کې څومره فیوچرز دي پکې خلاص دي، په 1 پلس ګیټ 1 پلس کې څومره دي، دا ټول تاسو ته ښیي. خو زه تاسو ته سجست کوم دغه ګیټ سټارټډ والا اولنی پیکیج اخلئ. که تاسو 40 میاشتو دپاره اخلئ، که تاسو د 12 میاشتو دپاره اخلئ، که تاسو د 1 میاشت دپاره اخلئ، د هر یو مختلف قیمتونه دي، دلته تاسو ته لیکل شوی وي. صحیح ده، چې دا قیمت ده. اوس دا وګورئ، میاشتنی پیکیج چې تاسو اخلئ ګیټ سټارټډ کې $15.45 ده. د 12 میاشتو لپاره چې تاسو اخلئ $40.15 ده، او که 40 میاشتو دپاره اخلئ $53.3 کېږي.
دلته وګورئ هر یو سره 3 میاشتې اضافي ورکوي ملګرو ما تاسو ته ویلې صحیح ده دغه تاسو ته ګورئ 15 میاشتې لیکلای ده 12 میاشتې پیکیج د 3 میاشتې تاسو ته اضافه درکوي ما درته ویل چې د لینک نه راشي نو زه خو اول دا درته سجست کوم چې تاسو د قیمتونه وګورئ 40 میاشتو لپاره وګورئ چې 2.5 کال نم زیات وخت راځي $350 ده او که بیا راشي 12 میاشتو والا دا وګورئ $40 ده نو په قیمت کې ډیر کم فرق ده او وخت ډیر زیات ده نیم په نیمه وخت زیات ده چې څومره غټ پیکیج اخلي تاسو ته ختم اميږي مثال صحیح ده اوس وګورئ $40 ده 12 میاشتو والا او 40 میاشتو والا په $350 ده نو ټوټل د سی وخه یا چې 3 او 3 شپږ ډالر یا $1 فرق پکې راځي دلته وګورئ ملګرو صحیح ده په قیمت کې او میاشتې وګورئ 12 میاشتې وګورئ او 40 میاشتې وګورئ ټوټل 15 میاشتې وګورئ دا 3 میاشتو اضافي سره او دلته 20 میاشتې وګورئ ډیر فرق ده پکې او قیمت کې $6 فرق ده او میاشتې والا خو بیا $15 د پوه شول یا یو میاشت کار کوي نو ټول نه خبردار چې تاسو دغه 40 میاشتو والا واخلئ ځکه قیمت دومره نه ده وخت ډیر زیات ده نو چې کله په خپل پیکیج پلان انتخاب کړو هغه نه اولنۍ ګټ سٹارټډ کې انتخابو مزه خپل ما هم دا غسته ده صحیح ده ګټ سٹارټډ باندې اوکې کوم هم دا اولنۍ پیکیج اخلم د ارزانم ده دومره فیچرز د ما نه دی په کار پوه شي دا ټول فیچر دی کې شتري چې کوم تاسو غواړئ دلته ملګرو تاسو ته دا صفه خلاص شي صحیح ده دلته وګورئ 30 ډے منی بیک ګارانټي اپشن هم لري یعنی مثال کې چیرته تاسو د وی پی ان وس واغستلو په 15 ورځو یا شو یا یعنی په 9 ورځو کې تاسو استعمال کړو خو هم نشولو نو تاسو بیرته دوی ته ویلای شي میاشت نه مخکې چې زما خوښ نشو ماته بیرته خپل پیسې راکا یعنی تاسو شل ورځې وکاروئ 15 ورځې وکاروئ خو هم نشولو دوی تر هیلپ سنټر ته میسج وکړي چې زما خوښ نشو ما د وی پی ان اغیسته ما خپل پیسې بیرته ریفند کا هغه تاسو ته خپل هغه پیسې بیرته درکړي چې کومه تاسو په دې باندې مصرف کړی او تاسو وی پی ان خو یو میاشت نه چې وخت واوړي بیا د پیسو ریفند نشته بیرته تاسو ته پیسې نه درکړي دا یاد ولرئ صحیح ده یو میاشت منی بیک ګارانټي اپشن لري دلته به دا اپشن تاسو ته خلاصي ملګرو دلته وګورئ دلته اوس صرف دغه 3 اپشن دي پیپال ګوګل پے او کریډټ او ډیبټ کارت چې دا اوس مونږ سره نشته زیاتو کسانو سره پیپل نشته ګوګل پے نشته کریډټ ډیبټ کارت نشته اوس په تاسو وایي چې تاسو ویل چې په کریپټو کرنسي ما غستلای شي بالکل یې غستلای شي ملګرو ښه د دې لپاره تاسو اول د کار کوي اول خو تاسو ته چیرته دا ویب سټ لینک نه خلاصېدلو صحیح ده د سرفشارک تاسو ته نه خلاصېدلو زه ته مشوره در کوم وی پی ان ورته اول ضرور کنیکټ کړئ زما خو الریډي دلته کتل شي سرفشارک وی پی ان کنیکټ ته پاس سر کې تاسو وګورئ دلته وګورئ زه خو تاسو طریقه خیمه او ما سرفشارک وی پی ان کنیکټ کړی ده نو تاسو اول د سکارو کوي تاسو سره سرفشارک وی پی ان نه دلته وګورئ زما کنیکټ ده نو تاسو به د سکارو کوي تاسو به یو فری وی پی ان کنیکټ کړئ ځکه چې تاسو وی پی ان کنیکټ نه کوي تاسو دلته دا نشي اغستلای تاسو چې دلته ایمیل ورکړئ او یا ګوګل نه ورشئ تاسو چې نیکسټ بل صفحې ته ویسي تاسو نشئ اخیستلای بل به یو کار وکړئ ملګرو دلته وګورئ 3 اپشن دي پیپال ګوګل پے او کریډټ کارت ډیبټ کارت ده صحیح ده نو دلته به تاسو بیا د کارو کې په دې براوزر کې په پاس سر کې 3 ډاټ ګورئ په دې به اوکې وکړئ دلته چې اوکې وکړل لاندې وګورئ ډیسکټاپ سایت په دې به اوکې وکړئ نو دلته اوس وګورئ ښه د دې صفحه د شي ډیسکټاپ سایت ته واوښتله دلته به خپل تاسو ته نور اپشن هم اضافه شي پیپال او د هر څه نه بغیر به تاسو ته نور اپشن اضافه شي ګورئ ملګرو لاندې اخیرا نه اپشن وګورئ کریډټ کارت داول بیا د اپل پے دا دم پکې اضافه شو ګوګل پے دا او په اخر کې تاسو کتل شي کریپټو کرنسی دا وګورئ کریپټو کرنسی اپشن وګورئ په دې ځکه مونږ کولای شو چې کریپټو کرنسی لاره هم دا واخلو پیسې ورته ورکو کریپټو کرنسی به تاسو ټول سره باینانس هر ځینه ورته پیسې لګل شي صحیح ده نو کله چې ډیسکټاپ سکرین ته واړوي تاسو وی پی ان باید کنیکټ نو دلته تاسو ته کریپټو کرنسی اپشن راځي بیا دلته پرایسینګ وګورئ ملګرو ښه دلته پرایسونه تاسو کتل شي دلته وګورئ کوډ اپلای دغه ته ریفرل کوډ تاسو نه غواړي چې تاسو زما لینک نه را نشي او ډایرکټ راشي دلته تاسو ته یو کوډ ځای درکول کیږي صحیح ده که وګورئ کوډ اپلای لیکل شوی وو نو دلته تاسو نه کوډ نه غواړي زما لینک نه راغلی بس کوډ اپلای شوی ده او که چیرته لینک نه وي راغلی دلته تاسو ته یو کوډ درکول کیږي کوپن کوډ صحیح ده ا کوپن کوډ کې تاسو په سکرین کې ګورئ دلته هم دغه کوډ لیکل شي چې ما تاسو ته په سکرین کې ولیکلو صحیح ده دغه کوډ بیا دلته ورته ولیکئ نو ان شاء الله بیا هم تاسو ته 3 میاشتې فری درکې 3 میاشتې به اضافي تاسو درکې اوس دلته وګورئ ملګرو زه تاسو ته د دې قیمت لږ نورم کموم صحیح ده $3.3 د دې قیمت ده $4.8 په دې باندې فیس راځي یونایټډ سټیټ سره زما وی پی ان کنیکټ ده که چیرته تاسو پاکستان نه د اخلي او کوشش وکړئ دلته زما وی پی ان یونایټډ سټیټ سره کنیکټ ده دې باندې زیات فیس راځي دې باندې $4.8 راځي چې ټوټل کیږي $58.50 به مانه کټ کوي خو که چیرته تاسو خپل وی پی ان مثال زه هم دا سرفشارک وی پی ان پاکستان سره کنیکټ کوم دلته بیا تاسو پرایس ته وګورئ خاص تاسو په وړاندې زه اوس کوم صبر وکړه چې ما درته ویلې نور هیوادونه وګورئ وی پی ان کې یونایټډ سټیټ یونایټډ کینګډم دینه بغیر نور هیوادونه وګورئ هغه سره د دې قیمت
ډیر راکمیږي. صحیح ده. اوس ګوري پاکستان د وی پی ان ز پاکستان سره کنیکټ کوم. ګوره پاکستان سره چې د دې دغه کوم فیس پر راتللو د یونایټډ سټیټ هغه به اوس ډیر ور سره راکمیږي یا به هیڅ فیس نه کټ کوي په دې کې. یعنی دغه $4 تاسو دغه طریقې سره تاسو څنګه کولای شئ ځان د پاره تاسو بچت کولای شئ چې تاسو وی پی ان یونایټډ سټیټ یونایټډ کینګډم نه بغیر نور هیوادونه وګورئ هغه سره کنیکټ کوي. یا که تاسو پاکستان کې خو تاسو ریجن خو سم پاکستان د بس ډایرکټ ورشي او تاسو یې غستل شي. خو ما درته ویل چې دغه باینګ صفحه چې دا تاسو چې کریپټو کرنسي لارې اخلي دا نه خلاصيږي چې تاسو وی پی ان نه کنیکټ دا مشکل لري. وی پی ان به حتمن کنیکټ کوي ورته یعنی وی پی ان به ضرور کنیکټ کیږي. ګورئ ملګرو زما وی پی ان دلته پاکستان سره کنیکټ شول نه دی ښه ګورئ کنیکټډ شول. اوس راځم ام دې صفحې ته ګورئ دلته فیس څومره لیکل یونایټډ سټیټ ته کنه ځکه زما وی پی ان یونایټډ سټیټ وو 58.50 ټوټل $4.9 په فیس راتللو. زه دا صفحه ریفرش کوم او د دې فیس ګورو چې څومره فیس پر راځي. دا ګورئ دا زه ریفرش کوم دلته راغلم ریلوډ اپشن ته دا می ریلوډ کړلو. دلته راشي ملګرو وسو ګورئ ښه دلته راغلم دا می ریلوډ کړلو د صفحې ته راځم دا به زلک زوم کما وسو ګورئ ملګرو فیس څه شولو. پاکستان کې فیس وګورئ 0.00 یعنی 0.00 پاکستان سره مې کنیکټ کړو فیس په 0.00 راغلو او چې ما یونایټډ سټیټ سره د ما وی پی ان کنیکټ والته په $4.9 فیس راتللو. نو ټوټل پرایس د دې څومره شو $53.3 شو یعنی قیمت مې نورم درته راکم کړو د دې. صحیح ده. دا هر سم چې وکړل اوس پر راشي ملګرو په دې ډیسکټاپ سکرین کې پس سر کې به تاسو خپل یو ایمیل ورته ولیکئ. چې به تاسو ویلډ ایمیل اډرس لیکئ هغه ایمیل به لیکئ چې هغه تاسو سره لاګین تاسو خو صحیح ایمیل وي ځکه د ایمیل باندې لیکئ چې هغه ځان نه ایمیل ولیکئ ورګل ته تاسو ته کوډ درځي آینده کې چې تاسو لاګین کیږئ هم دې ایمیل لارې به لاګین کیږئ. تاسو دغه سبسکرپشن دغه کوم تاسو اخلي هم دغه ایمیل کې بس تاسو هر وخت د اکاونټ بیا خلاص وي. صحیح ده. نو دلته ګوري را بشي دلته خپل یو ایمیل ورته ولیکئ چې تاسو ته بیا یو کوډ درځي دلته ایمیل ولیکئ په دې سر کې دا وګورئ دلته ایمیل اډرس دلته زه یو ایمیل لیکم. اگر ما یو ایمیل ولیکلو دا ما سره الریډي ما جوړ کړی د لوګین ده. کله چې ایمیل ولیکلو دلته وګورئ ملګرو دغه صفحه انټرفیس ټول تاسو خلاص شولو. نو دې وروسته به تاسو د کریپټو کرنسي چې لیکل شوی دا ګورئ د سر لاندې یو ډاون ایرو ورکړی دا په دې به اوکی وکړئ. ګورئ په دې چې اوکی وکړل ملګرو دلته ګورئ کمپلیټ پرچیز به اوکی وکړئ. بیا کله چې کمپلیټ پرچیز باندې اوکی وک موږ ته بل صفحه وس خلاصيږي لګ لوډینګ کیږي. ګورئ ښه دلته اوس موږ ته وایي چې تاسو باید موږ ته پیمنٹ وکړئ. نو چې تاسو وی پی ان نه کنیکټ مشکل په دې ځکه دا چې تاسو ته بیا دا صفحه نه خلاصيږي. کله چې تاسو کمپلیټ پرچیز باندې اوکی کوئ بغیر د وی پی ان کنیکټ کېدو نه تاسو ته دا صفحه نه خلاصيږي. تاسو کریپټو کرنسي لارې نشئ کولای چې بیا دغه سبسکرپشن واخلئ د سرفشارک. نو وی پی ان به سره ضرور کنیکټ کوئ ښه فری وی پی ان چې هر یو وي. اوس هم سره سرفشارک ته خو که تاسو پلی سٹور نه سیکور وی پی ان یا هم دغه سوپر وی پی ان هر یو وی هغه ډاونلوډ کړئ هغه کنیکټ کړئ او راشئ د ترتیب سره. که تاسو په هغه وی پی ان کې فری وی پی ان کې پاکستان لوکیشن نه وي کوشش وکړئ یونایټډ عرب امارات وګورئ د هغې فیس به کمي. خو که پاکستان سره کنیکټ کړئ 0 فیس پرې راځي یا نور هیوادونه وګورئ چې هر یو باندې فیس کم راتلو هغه ورته کنیکټ کړئ. بیا صحیح ده ګورئ دلته نو دلته موږ د کومې لارې نه دوی ته پیمنټ کولی شو. ګورئ پے وذ کریپټو pay with wallet connect. صحیح ده. pay with coin get by balance. نو coin get ته موږ پیسې لیږو هغوی سبشارک دا خپل پیمنٹ میتھډ ده موږ نه پیسې دوی اخلي او موږ ته سبسکرپشن سبشارک راکوي. نو دلته مخکې یو اس ډي ټي اپشن هم پکې و ملګرو. بس هغه اپشن نشته د یو اس ډي ټي اپشن څنګه کړو هغه ختم کړلو دی. دلته موږ کولی شو بیت کوین لایټ کوین ایتھیریم ټرون سولانا باینانس کوین یعنی بی ان بی دې لارو نه موږ کولی شو دا پیسې دوی ته ولیږو او موږ ته هغه راکړي د وی پی ان راکړي 53.3 یو اس ډي ټي موږ نه غواړي چې دې نه ټوټل جوړیږي. اوس مثال زه غواړم چې په بیت کوین باندې واخلم نو د بیت کوین قیمت ګورئ موږ ته وایي چې 0.000 بیت کوین به موږ ته لیږي او لایټ کوین به موږ ته څومره لیږي دوی وایي 0.55 چې څومره اندازې درته ښودلي فکس هم دومره به ورته لیږي. صحیح ده ځکه بیا تاسو ته مشکل جوړیږي. که چېرته په ټي آر ایکس باندې اخلئ ټرون باندې 1.0.3 ټي آر ایکس به ورته لیږي. خو زه اوس مثال ګوره دلته ورته انتخابوم باینانس کوین بی ان بی زه غواړم دې باندې واخلم. بی ان بی مې چې انتخاب کړم ملګرو دلته وګورئ بی ان بی مې انتخاب کړ بیا لاندې وګورئ کنټینیو باندې اوکې کوم. کله مې چې کنټینیو باندې اوکې وکړم ملګرو سلیکټ پیمنٹ نیټورک فور بی ان بی دلته وایي چې بی ان بی په کوم نیټورک کې تاسو ورته رالیږئ. نو بی ان بی به موږ باینانس سمارټ چین نیټورک کې رالیږو هغې باندې فیس کم راځي. نو دلته به باینانس سمارټ چین انتخاب کوئ. کله مې دا سلیکټ کړو لاندې به بیا کنټینیو باندې اوکې وکړئ. کله چې لاندې بیا کنټینیو باندې اوکې وکړه دلته اوس ګورئ ملګرو تاسو ته وایي چې وی آر ریکوایرډ ټو کلیکټ یور بلینګ ډیټیل. نو بلینګ ډیټیل تاسو نه غواړي په بلینګ ډیټیل کې ملګرو تاسو سمپل دلته به مغه ایمیل اډرس ولیکئ
کوم باندې چې تاسو اوس سرفشارک وی پی ان ته راغلی او تاسو غواړئ چې لوګین هم کړو کې سبسکرپشن کې اخیستل غواړئ نو دلته به دا ورته ولیکئ په سر کې ګوري آر یو پیینګ ایز ا بزنس دا آپشن به بند وساتئ صحیح ده. از ا بزنس موږ نه اخلو دا به تاسو مثال دغه سي بند وساتئ دا به نه ان کوئ. دلته مغه ایمیل ورته لیکئ زه ایمیل ورته لیکم ایمیل اډرس مې ولیکلو کوم چې ما مثال دوی ته اکاونټ جوړولو په وخت کې ورکړو دلته په فرست نیم ولیکئ صحیح ده. مثال زه ورته لیکم خان صحیح ده. لاست نیم کې به تاسو یو لاست نیم ورته ولیکئ مثال زه ورته لیکم احمد زئی خان احمد زئی مې ولیکو. ډیټ اف برث به انتخاب کړئ صحیح کې به تاسو د کارو کوي په ایئر کې یا نکال کې زه ورته انتخابوم مثال 1900 او یا 2000 انتخاب کې یا 1998 95 چې هر څه سلیکټ کوئ بس تاریخ هر څه مې سلیکټ کړو صحیح ده. دی وګورئ یو مست بی ات لیست 16 ایئرز نو دلته به تاسو چې 14 کاله باید تاسو عمر یې نو کال به تاسو ورته ما درته ویلې چې 1998 مې سلیکټ کړو ګورئ صحیح شو. کنټری اف ریزیډنټ ته ګورئ ښه بل کنټری اف ریزیډنټ دلته سنگاپور ده نو دلته به تاسو مثال خپل کنټری ورته سلیکټ کړئ چې تاسو کم کنټری کې اوس مثال ما دلته پاکستان سره وی پی ان کنیکټ کړی دی نو زه دا هغه چې دا ریزیډنټ دا کنټری هم دلته پاکستان سره کنیکټ کوم مشکل نه لري چې تاسو هر کنټری ورته سلیکټ کړئ. دین وروسته تاسو لاندې ګورئ دغه دواړه به چک مارک کړئ ریممبر دیس انفارمیشن او لاندې آی کنفرم د انفارمیشن پرووایډ صحیح ده. دا هم چې وکړو لاندې ګورئ کنټینیو به بیا وکې کوي کله چې کنټینیو باندې وکې وکړو ملګرو لګ لوډینګ کیږي موږ ته بل انټرفیس خلاصيږي بل صفحه خلاصيږي. دلته ګورئ وی آر ګورئ صحیح شولو pay for your order دلته تاسو ته وخت درکړو ملګرو دا وګورئ 19.350 یعنی ټایم روان شلو باید دغه 19 شل منټه کې شل دقیقې وخت درکړئ په دې شل دقیقو کې به تاسو د اډرس ته دلته وګورئ pay this address دا د بي ان بي به تاسو را لېږئ په دې اډرس باندې دلته وګورئ تاسو ته بي ان بي اډرس درکړئ pay to this address او پاس اماونت ټو pay نو سمپل به دغه اماونت ټو pay هم کاپی کړئ او د بي ان بي اډرس هم ځان سره کاپی کړو دا چې کاپی کړو سمپل بلاړ شي باینانس ته یا مکسی ته هر ځینه چې تاسو ورته را لېږئ دغه اندازه کله چې تاسو بي ان بي را لېږئ هغه ځینه نو په بي ان بي کې به تاسو هم دغه دې ځینه کاپی کوئ او هلته به ورته پیسټ کوئ په اماونت کې چې دومره اماونت زه لېږم تاسو نه به اډرس غواړي اډرس نه به تاسو ته اډرس کاپی کوئ او اډرس به دا اډرس ورته ورکوئ نو تاسو به دغه اندازه چې تقریبا $350 ته جوړیږي دومره بي ان بي نه دلته وګورئ 0.0 یا واو یا 1.9 بي ان بي به تاسو راولېږئ د لاندې اډرس ته صحیح ده. نو په اماونت کې به د باینانس یا ټروسټ ویلټ هر ځینه چې بي ان بي را لېږئ په اماونت کې به دا اولنۍ اماونت ورته پیسټ کړئ دې ځینه ډایرکټ کاپی کوئ دلته ګورئ کاپی اپشن شته او کوم اډرس ته چې لېږئ تاسو نو هلته غواړئ په باینانس هر ځای کې چې په هغې باندې خو به پوهېږئ که نه نو پے ټو دس اډرس دا اډرس به کاپي کوئ او دې اډرس ته به دومره اماونت بي ان بي راولېږئ کله چې ستاسو بي ان بي په دې 20 منټه کې خامخا را رسېږي که نه کله چې راورسېدله دلته لوډینګ کېږي او تاسو ته یو ایمیل درځي چې تاسو سرفشارک وی پی ان سکسسفولي څنګه کړو بای کړلو تاسو واخیستلو نو ما اوس اخیستی زه خو بیا نشم اخیستلی خو دغه طریقه وه څنګه چې تاسو دې ته پیسې راولېږئ دا بي ان بي همدې اډرس ته چې راورسېږي بس ډایرکټ دلته ستاسو پیمنټ څنګه کېږي کنفرم کېږي او تاسو ته ایمیل درځي چې تاسو سرفشارک وی پی ان واخیستلو بس سرفشارک وی پی ان چې کله تاسو واخیستلو تاسو به سمپل همدې surfshark.com ویب سایټ نه به تاسو دغه سرفشارک وی پی ان اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ کله چې ډاونلوډ کړو د دې چې کوم سیټینګ دی هغه ویډیو ما تاسو ته ویلې چې تاسو یې کتلی شئ همدې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی دا مکمل سیټینګ به د دې تاسو وکړئ صحیح مکمل سیټینګ ما په 13 ویډیو کې تاسو ته ښودلی و صحیح ده. بیا چې تاسو خپل اکاونټ لوګین کوئ دلته به تاسو لوګ آوټ یې دلته تاسو دوه اپشنې درکوئ یو خو به تاسو ډایرکټ همدې ایمیل سره خپل اکاونټ دلته لوګین کوئ لوګین اپشن کې صحیح ده که ګوګل نه ورته راغلي ګوګل نه ورته راشئ که ایمیل نه ورته راغلي هماغه ایمیل او پاسورډ لکه اوس مثال دلته موږ اکاونټ ډایرکټ د ګوګل نه جوړ کړلو نو چې موږ ته دلته په سرفشارک وی پی ان لوګ آوټ شي موږ ته اپشن راکوي چې لوګین وذ ګوګل به انتخاب کړئ او هماغه ایمیل به ورته سلیکټ کړئ او تاسو به څنګه وکړئ ډایرکټ به ورته راشئ یا که تاسو ایمیل ورکړئ هماغه ایمیل به ورکړئ پاسورډ د نویر شوی پاسورډ ریسیټ کولی شئ ټول اپشن پکې وي صحیح ده. اول به تاسو ایمیل نه ورته لوګین کېږئ کله چې ایمیل نه تاسو یو ډیوایس کې لوګین شولئ او تاسو بل ډیوایس ته بیا اکسس ورکوئ بل ډیوایس یا بل موبایل ته لوګین ورکوئ نو تاسو به په بل موبایل کې هلته به تاسو راشئ هلته به لوګین ود انادر ډیوایس صحیح ده هغه به وکې لاندې بیخ کې بیا به دلته چې تاسو کوم ډیوایس کې لوګین کړئ د دې ډیوایس دلته وګورئ مای اکاونټ اپشن ته به راشئ چې کله مای اکاونټ اپشن ته راغلی انټر لوګین کوډ دا به وکې نو په هغه بل موبایل کې چې تاسو انتخاب کړی چې لوګین ود انادر ډیوایس هلته تاسو ته یو کوډ درکړي هغه کوډ به کاپی کوئ او دلته به ورته لیکئ لوګین کوئ به نو تاسو په همدې طریقې سره نور موبایلونه هم دلته لوګین کولی شئ صحیح ده خو کوشش وکړئ ملګرو چې مثال 15 یا شپږ دې نه زیات ډیوایسونه مه لوګین کوئ که چېرته تاسو 10 یا 15 یا 20 ډیوایسونه لوګین کوئ دا تاسو پسې بلاک کېږي بیا ګوره ښه دې ته هم ډېر فکر وي نو زیات ډیوایسونه هېڅ کله پکې مه لوګین کوئ ځکه که دا تاسو بلاک شولو بیا تاسو ته نه پیسې درکوي
ورکوي او نه تاسو ته بیا دا سرفشارک VPN درکې بیا مجبور یې تاسو پیسې لاړې او تاسو به بیا بل اخلئ. صحیح ده. نو دا د زه بیرته خپل یونایټډ سټیټ چې زما کوم مخکینی لوکیشن او هغې سره VPN کنیکټ کومه تاسو ته مې صرف وښودل چې دې طریقې سره تاسو کولی شئ سرفشارک VPN واخلئ. نو په دې هیله ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په لویه الله مسپارم. خدای پامان.